وای کله چې دا خبره ما واورېدله زه خو د دغه سړي په تلاش کې وم وای په ما باندې داسې خواله راغله او د وجود مې درسره رپېده او د لاسونه مې رپېدل نږدې وه چې د دې ونې نه زه رالیدلی وې وای د دې ونې نه زه راکوشمه رالم او تپوس مې کو چې دا څوک دی او څنګه سړی دی وای زما دا مالک چې اوسې په یوه څپېړه باندې ووالم او ما دې ویلې چې ته غلام سړی ستا په دې قیسو کې څه کار دی دی یو نوی دین راوړی دی او ستا د پلار او د نیکه چې کوم دین دی هغه ډېر حق دین دی او په هغې باندې عمل کوه او د دې خبره چېرته ونه مانې نو کله چې دا آزاد شو نو په دې باندې د مهاجرو او د انصارو لانجه شوله مهاجر ویلې سلمان زمونږ نه دی انصار ویلې سلمان زمونږ نه دی مهاجر ویلې ځکه هجرت یې کړی دی انصار ویلې چې نه دلته آزاد شوی دی او په دې مدینه کې اوسېده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي سلمان فارسي رضی الله عنه بارک راغلی دی چې د ده 3.5 کاله عمر و نو عمر یې ډېر زیات و 3.5 کاله دا خپله واقعه داسې بیانوي وایي زه د اصفهان اوسېدونکی وم د ایران د پارس دلته اوسېدلم په خپل علاقه کې او دا چې و ابن ملک د خپلې علاقې د یو مشر او د یو ملک دیو ده دا وایي په دې زړه کې الله رب العالمین دا خبره راواچوله چې زم د حق طلب کوم او چیرته یو حق دین پیدا کوم په هغې باندې عمل کوم ځکه سبا له جهنم را روان دی او دا سختې را روانې دي په موږ باندې زما چیرته د حق دین طلب کومه او اوس هم مسلمانانو له دا پکار دي چې د دې زمانې دي غلطو ملینو د خلکو نه دین ورکلی دی عوامو له پکار دا دي چې دوی کوشش وکړي تلاش وکړي د حق د طلب دپاره او د حق طلب وکړي حق دین ته ځان ورسوي د هر چا خبره دې نه اوري سلمان فارسي رضی الله عنه وایي دلته په دې اصفهان کې د نسوارو څه ګیرجي وي او هغوی به پکې د انجیل تلاوت کو وایي زه داسې ور روان شوم د هغې په طلب کې شوم په ما باندې وایي د انجیل اواز ولګېد او هغه به د انجیل ویو ما له وایي ډېر خوند راکړه اثر یې راباندې وکړ وایي زه ورلمه د نسوارو یو مدرسه وه هغې ته ننوتلم هغو د انجیل ویو په ما باندې ډېر اثر کو ځکه دا د الله کتاب و په هغه ټیم کې حق کتاب و نسوارا د الله حق بندګانو په هغه ټیم کې وایي د انجیل په ما باندې ډېر اثر وکړ وایي تر ماښامه پورې ورسره زه ناست وم او دا انجیل ما اورېده پلار مې یو کار پسې لېږلی وم هغه کار رانه هېر شو زه یې د دیو سره مصروفه شوم چې کله ماښام شه زه رالم خپل کور ته پلار ته مې خبره بیان کړله چې داسې یو نسوارو مدرسې ته تللی وم وایي پلار مې راته ویلې چې بچو وره د دې نسوارو خبره چېرته ونه منې دوی یو نوی دین راوړی دی او ستا د پلار او د نیکه چې کوم دین دی هغه ډېر حق دین دی او په هغې باندې عمل کوه او د دې خبره چېرته ونه منې سلمان فارسي رضی الله عنه وایي زما په زړه کې د هغه نسوارو هغه دین پرېوتی و او د پلار دا خبره زما په دې زړه کې نه پرېوتله وایي بل ورځ زه ورلمه د نسوارو مدرسې له او ما ورته ویلې چې دا ستاسو دین کوم ځای کې زده کېږي دا ستاسو اصلي مدرسې کوم ځای کې دي وایي ما ته ویلې چې زموږ اصلي مدرسې دا په شام کې دي اوس یو د سوریا ویلی کېږي هلته زموږ مدرسې دي وایي ما ورته ویلې چې ستاسې کوم میلمانه رال او بېرته شام ته تلل ما ته ویې ما ورسره ملګری کړی چې زه ورسره لاړ شم شام ته دا ستاسو دین زه زده کومه وایي په ما باندې مې دا افکار پیښ شوی و هغه به ما پسې څوکیداري کوله پام به را پسې کوو چې هسې نه دا هلک چېرته ونه تښتي بله ورځ زه لګیا یم پټي کې کار کوم او دغه نسواره ما پسې راله ما ته ویل دلته راشه چې کله زه ورلم ما ته ویلې چې زموږ میلمانه راغلي دي او زه شام ته که ته ورسره ځې وایي ما ورته ویل چې زه مو سره ځمه وایي زه مو سره روان شوم شام ته وایي کله چې شام ته زه رالمه وایي دې نسوارو زه د یو راهب او د یو پیر سره ملګری کړلم چې هغه ډېر عبادت ګزار سړی و په دغه ټایم کې د الله ډېر عبادتونه یې کول د هغه سره زه ملګری کړلم وایي د هغه نه به ما دا دین زده کوو انجیل به مې ته زده کوو او د هغه سره زه اوسېدلم وایي هغه ډېر عبادت ګزار سړی و او د خلکو مو سره ډېره مینه وه وایي ده به دې خلکو ته ویلې چې صدقې راوړئ او زه په دې مسکینانو په غریبانانو باندې تقسیموم وایي خلکو چې به صدقې راوړلې ده له به یې ورکړلې ده به وایي دا مالونه راواغستل دا پیسې به یې راواغستلې یو منګې و هغه کې به یې اچلې او پټولې به یې خلکو له به نه ورکولې وایي یو منګې یې ډک د خلکو د پیسو نه بل منګې یې ډک تر دې پورې چې شپږو منګې یې ډک د پیسو نه او دی په دې ځمکه کې خښول وایي ډېره موده تېره شوه آخر دا پیر چې و دا راهبه دا مړ کېده
وای کله چې دا مړ شو دا خلک رال او په ده باندې جنازه کوله او خلک بیا ډېر خفه و چې زمونږ پیر مړ دی. سلمان فارسي وای ما دې خلکو ته ویلې چې ګوره دا سړی چې دی په ده باندې تاسې جنازه مه کوئ ځکه دا ډېر ناکاره سړی دی. وای دا نسواره ما ته غصه شو ما ته یې ویلې چې ته د کوم دي نه راغلی چې زمونږ د دې راهب او د دې پیر بېعزتي کې دا خو ډېر نیک سړی و. وای ما ورته ویلې چې زه د قباحت تاسو ته ښیم دا ډېر قبیح انسان دی. وای څنګه قبیح دی؟ وای تاسو نه به مالونه راجمع کول د یتیمانانو د مسکینانو په نوم باندې چې زه غوله ورکوم او دا بیا راغستلو په دغه منګو کې به اچل او دا منګي په دغه ځای کې خښلي دي دا یې خاص شاګرد و دته زه معلوم و. کله چې خلکو وله دا خیانت ولیدو وای خلکو هم داسې تور شوې ویلې چې دا څه بدکاره سړی و غل سړی و. وایي څه جنازه هم پرې ونه کړله. خو سلمان فارسي وایي کله چې دا زما دا راهب پیر وفات کېده وایي ما ته مطالبه وکړله چې ته خو هسې مرې ما ته بل یو داسې استاذ وښیوه چې زه لاړ شم او د هغې نه د الله د دین زده کړم او د هغې سره به اوسېږم. نو په دغه ټیم کې د یهودو حکومتونه و یهود ډېر ظالمان خلک و په دغه ټیم کې ظلمونه به یې کول نو حق پرست خلک به یې وجل او کوم چې دا راهبان و نیکان خلک و نسواره و دوی به په غاړو څنډو کې داسې پټ پټ اوسېدل او د الله بندګۍ به یې کولې. وایي دې راهبه ما ته بل یو پیر وښودو بل راهب یې راته وښودو چې ته لاړ شه د هغې خواته. وایي زه لاړم د هغه بل پیر خواته او هغه ته مې ویلې چې داسې راغلی یم او پلاني راته ویلې دي چې د ده نه د الله دین زده کړه ستا نه د الله دین زده کوم. وایي هغه چې مو ډېر عبادتګزاره سړی و ډېر ښه سړی و او 4 منځونه به یې کول د ورځې ځکه په هغې باندې 4 منځونه فرض و او نور به هم د الله عبادتونه کول ذکر اذکار به یې کوو او خلکو له به یې صدقې م ورکولې روپۍ به یې م ورکولې. وایي د ده سره زه اوسېدلم تر دې پورې چې په ده باندې مرګ راغی او دا م وفات کېده. وایي ما درته ویلې چې ما ته بل یو داسې استاذ وښیوه چې زه د هغه نه د الله دین زده کړم. وایي هغې ما ته بل سړی وښوده زه د هغه خواله لاړم. وایي هغه سره اوسېدلم هغه چې کله وفات کېده ما ورته ویل بل استاذ راته وښیوه تر دې پورې چې ما 14 استادان بدل کړل. یو چې به وفات کېده هغه ته به مې ویلې چې ما ته بل وښیوه تر دې پورې و چې زه عراق ته م لاړم هلته م زما یو استاذ و بیا چې هغه کله وفات شه بېرته رالم شام ته. وایي کله چې زما اخرنی استاذ وفات کېده وایي هغه ته ما ویلې چې ته وفات کېږي او ستا نه پس ما ته بل یو راهب وښیوه یو نیک انسان راته وښیوه چې لاړ شم او د هغه په ملګرتیا کې پاتې شم او د هغه نه د الله دین زده کړم. وایي ما ته یې ویلې چې په دې وخت کې وایي نور نیکان خلک نه دي پاتې کوم نیکان خلک چې و هغه ټول وفات شوي دي مړه دي او تا چې کوم خلکو سره وخت تېر کړی هغه نیکان خلک و نور هغسې نیکان خلک نشته دی. خو ته داسې وکړه یثرب ته لاړ شه مدینې ته او هلته د آخرې زمانې نبي راځي او کېدی شي ستا ملاقات سره الله رب العالمین وکړي او ته هلته لاړ شه. نو دا استادان به ځکه وفات کېدل د ده عمر ډېر و د دې استادانو عمرونه یې کم و تقریبا د ده 3.5 کاله عمر و. نو وایي ما ته مې استاد داسې ویلی چې ته یثرب ته لاړ شه مدینې ته. وایي زما استاد وفات شو ما د یثرب نه پېژانده چې یثرب به چېرته وایي د عربو معلومات به ما کوو چې د عرب په کوم ځای کې چې زه تپوس وکړم چې دا یثرب کوم ځای کې دی ما یثرب ته بوځي. وایي زه ګرځېدلم په دې شام کې څه عرب مې ولیدل د هغو نه مې تپوس وکړو چې دا یثرب کوم ځای کې دی دا کوم ځای ته وایي یثربه. وایي ما ته ویلې چې موږ خپله د یثرب یو عرب یو او موږ چې یو د تجارت دپاره د شام ته راغلي او زموږ به تا بوځو یثرب به ته در وښیو. وایي ما ورته ویلې چې ما څه دا ګډې وزې دي د اجرت په شکل به تاسو له درکړم مزدوري به له درکړم او خیر دی ما بوځئ مدینې ته. وایي دی چې کله راتلل مدینې ته زه ځان سره را روان کړم او مدینې ته یې راوستلم نو د عرب چې دا ډېر ظالمان خلک وو کله چې به یو مظلوم ولیده هغه نه به ایسته غلام جوړ کړ او ایسته خرڅ به یې کړ. وایي کله چې واد القرا علاقې ته راورسېدلو واد القرا د مدینې منورې نه د سپار یو علاقه د یهود به پکې اوسېدل. وایي دې عربو زه راونیولم او عثمان دا ټول مالونه واغستل او دلته په واد القرا کې یو یهودي و هغه باندې زه خرڅ کړم چې دا غلام دی او تیواله دې ځای کې د سلمان فارسي رضی الله عنه نه غلام جوړ شو دا په دې ځای کې ایسته غلام شو. دا وایي زه به د دې یهودي په خدمت کې وم د هغه خدمت به مې کوو او د ده سره اوسېدلم. وایي الله رب العالمین یو عجیبه ترتیب جوړ کړ کله چې الله رب العالمین ته څوک ځان رسوي او د حق طلب کوي الله پې لارې کولاوي. وایي د دې مدینې نه یو یهودي راغی او دلته چې دا کوم یهودي زما مالک و د ده سره یې دوستانه وه. وایي دلته یې وخت تېر کړ ټیم یې تېر کړ چې کله دا رخصتېده نو د زما مالک ورته ویلې دی بل یهودي ته چې زما سره یو غلام دی او ډېر ښه سړی دی زه تا ته هدیه کوم وایي څه ځې هغه له ورکړم.
وای هغه چې کله زور کلم هغه مالک شو هغه زیسته مدینه ته راوستلم نو الله ترتیب جوړ کړ مدینه کې زه اوسېدلم وای د دې يهودي او باغو په دې باغ کې ما کار کوم په دې باغ کې زه اوسېدلم یو ورځ ولې تخته ما په یوونه کې کار کوم و یو کس دې باغ ته رانه وته چې کله راغی نو دې بل يهودي ته ویل وای خبر نه وای نه وای دا اخر زماني نبی چې محمد هغه د مکې نه هجرت کړی دی او د مدینې ته راغلی دی او په دغه قبا کې دی وای کله چې دا خبره ما واورېدله زه خو د دغه سړي په تلاش کې وم وای په ما باندې داسې خواله راغله او د وجود مې سره پیدا او د لاسونه مې رپېدل نږدې وه چې د دې ونې نظر رالیدلی وی وای د دې ونې نظر راکوشم رالم او تپوس مې کو چې دا څوک دی او څنګه سړی دی وای زما دا مالک چې اوسې په یوه څپېړه باندې ووالم او ما ته ویلې چې ته غلام سړی ستا په دې قیسو کې څه کار دی خپل کار سره کار لره خو لیکن وای زه روان شوم او د دې سړي دا خبره زما په دې زړه کې پرېوتله وای کله چې مازدیګر شو زما چوټي وشوله وای زه روان شوم او ما دا پیغمبر کته چې دا څوک دی دا څه رقم سړی دی وای کله چې رالم قبا ته پیغمبر ناست دی محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري مو سره ناست دي سلام مې په واچو سره کېناستلم وای دې زړه کې زما مینه وای پیدا شوله خو ما ته د دې پته نه وه چې دا هغه اخرنی نبي یقیني دی او که نه دی دا یقین مې نه و خو لیکن وای ما ته استادانو ویلي اخر زماني نبی چې دی دا به صدقه نه خوري او هدیه به قبلوي هدیه به خوري وای ما کجوري د ځان سره واغستلې ور مې وړلې او نبی صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې چې دا تواله او دا صدقه ده وای ما نه دا کجوري واغستلې او د خپل ملګرو باندې تقسیم کړلې ملګرو یې وخوړلې او ده ونه خوړلې وای بل ورځ رالم او نورې کجوري مې واغستلې ور مې وړلې نبی سلام ته مې ویلې چې رسول الله بل ورځ مې صدقه راوړې وه تا وانغسته زه خفه شوم ته غریب سړی او اوس مې نه دا هدیه تحفه راوړې ده او دا واخله او دا وخوره وای دا هدیه راواغستله او دا یې وخوړله او په ملګرو باندې تقسیم کړل او به یې ویلې چې موږ انبیاو باندې الله رب العالمین د صدقې مالونه حرام کړي دي او هدیه موږ قبلو وای زما یقین حاصل شو چې د اخر زماني پیغمبر چې دی امدا دی او د باندې ایمان راوړم ایمان یې پرې راوړم په عامو غزواتو کې سلمان فارسي رضی الله عنه د نبی سلام سره شرکت هم نه دی کړی په دې غزاګانو کې ځکه دا غلام و د بل چا واکې اختیار د بل چا سره د دې یهودي سره د بدر په غزا کې هم نه و د احد په غزا کې هم نه و او نورو غزواتو کې هم نه و خو چې کله د خندق غزا کېدله د ده نه مخکې دا د دې غلام توپ نه دا خلاص شه او آزاد شه ده او په دې طریقه باندې دا آزاد شو چې د مالک ورته ویلې چې ته به ماله 300 کجوري نالې او دا ټولې به راخیږي او ماله به سره زر راکې تقریبا د 1500 تولو په اندازه باندې سره زر به ماله راکې زه به تا آزاد کړم سلمان فارسي رضی الله عنه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې رسول الله مالک مې رانه 300 کجوري غواړي چې دا به ته نالې کې راوبخیږي او 15 تولې سره زر په اندازه باندې سره رانه غواړي وای نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته ویلي چې ملګرو په دې سلمان باندې صدقه وکړئ وای ار ملګری یو کجوره راوړله د کجوري هغه تیغ چې کوم هغه راوړه وای تقریبا 300 کجوري ماته جمع شوې وای نبی صلی الله علیه وسلم باندې ویلي چې تی مناله وز خپل درزم ته نالو کجورو په دې نالولو کې دا قانون دی چې کله ناله نو لګي راخیږي اکثر یې سخساکیږي خرابي وای نبی صلی الله علیه وسلم راغی او په خپل لاس باندې دا کجوري ناله کړلې وای څه موده پس دا 300 وانه کجوري ټول الله رب العالمین راوخه جوړې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا هغه يهودیم حیران شه چې دا 300 کجوري هدي یو ځل نه راخیږي څنګه د دې سړي د لاس نه دا ټول راوخه تلې وای به نبی صلی الله علیه وسلم مالا د سرو زرو د سیو خخت غونډه کې یو شی دای مال راکا سره زرو او ما ته ویل دا وېسه وای ما ته چې رسول الله ما باندې سره زر ډیر دی او دا لږ سره زر دی وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم عزت دا وېسه وای چې کله مې وړو ټول میکله وای هغه چې په ما باندې څومره سره زر یخیو دا غینم بس دا درانه وختل الله رب العالمین لږ څه ولا برکت واچو نو کله چې دا آزاد شو نو په دې باندې د مهاجرو د انصارو لانجه شوله مهاجر ویل سلمان زمنګ نه دی انصار ویل سلمان زمنګ نه دی مهاجر ویل څنګه هجرت کړي دي انصار ویل چې نه دلته آزاد شوه دي او په دې مدینه کې اوسېده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وای سلمان منا اهل البيت وای سلمان زمونږ د اهل بیت نه دی نبی صلی الله علیه وسلم سلمان د خپل کورنۍ نه حساب کړ او دا چې و د نبی سلام په زمانه کې ژوند دی او د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې ژوند دی د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په وخت د ولایتونو کې دي په عراق کې والی پاتې شوی دی ډیر موده پس ژوند دی او دا ځکه 300 کال عمر او د ساده ژوند به تیراو چې تر دې پورې ماشومان هم پورې خاندلې چې دا ساده سړی دی
نو دې سلمان رضی الله عنه دومره سخت په ځان باندې تېرې کړلې اخر حق ته ځان ورسو